ورحمة الله وبرکاته. ستړی مشې والد څنګه یې؟ جوړې خیرت دی؟ خیر ده الحمدلله. ته څنګه یې؟ خیر ټیک ټاک. اسکندر لالا دا پیج راته پرېښی وایسې بس تا ته میسج هم کړی ما دا به بیا د دې پیج نه به بیا مونږ وځو که تاسو نه یې پکې او بیا الحمدلله تاسو واپس دا یې راغلاست ډېر خوشحاله شوم والله. وایي د دار په سر یې ووی چې باغي یم لیونی یم خو جانان ترې غاړه تاو کړه بغاوت کې لیونی شو. بغاوت مه کوه بغاوت مه کوه بغاوت ښه شی نه دی اسکندر لالا. ځه زړګیه راته ښکلې ښکلې شاعرې شه. وایي د منیر بنیري یو شعر دی وایي نیز کم خویز کم سم لکه اوبیز کم نیز کم خویز کم سم لکه اوبیز کم ښه په دې پوهېږم ښه نه دي خو خیز کم اور ته نس کې په تا نس کم دیز کې په دیز کم ته نس کې په تا نس کم دیز کې په دیز کم څه بلات راخه راخه څه بل خواږه خواږه کم ستا په دې کې څه کار دی تیز کې او که زیز کم ټوکې نه دي شعر لیکل ټوکې نه دي شعر لیکل وینې دي د زړه کم اور بله ما ده وایي ښه شربتونه دي راسره تا به رانه خارو خوري ما به انتظارو خوري ته د ښاره نه راځې تا خو دې خمارو خوري تا به رانه خارو خوري ما به انتظارو خوري ته د ښاره نه راځې تا خو دې خمارو خوري د یوازې مه پرېږدې زهر به په لارو خوري وویل ناوخته شو نن خو به مې پلارو خوري د یوازې مه پرېږدې زهر به په لارو خوري وویل ناوخته شو نن خو به مې پلارو خوري دغه لږ مازغه مې دي دا به راله یارو خوري ته له ښاره نه راځې تا خو دې ښامارو خوري دا سړی ښه پاشینو بانګوس کې کوکنارو خوري دومره غوسه مه کوه دا به د سینګارو خوري دا سړی ښه پاشینو بانګوس کې کوکنارو خوري دومره غوسه مه کوه دا به د سینګارو خوري اور ای منیر زړه بدي دا بې ننګه یارو خوري ته د ښار نه راځې تا خو د خمارو خوري. ډېر ښه ډېر ښه ډېر ښه ډېر ښه ډېر ښه ډېر ښه ډېر وران شوی نن سبا. نه نه خدای دې د ورځ وساتي. یو بل شعر دی وایي وینې ته اوبه وایه که ژوند کوې سپینې سپینې مه وایه که ژوند کوې وینې ته اوبه وایه که ژوند کوې سپینې سپینې مه وایه که ژوند کوې اور مړي ته د سره مړی مه وایه مړي ته د سره مړی مه وایه اور مړي ته د سره مړی مه وایه بیا راسره یرسلو لیکلی مې و راسره یرسلو. بل شعر دی وایي ځکه خفه شم خو نفرت په زړه تل نه ساتمه خیر که پښتون یم خو په زړه کې بدل نه ساتمه هسې خفه شم خو نفرت په زړه تل نه ساتمه خیر که پښتون یم خو په زړه کې بدل نه ساتمه زه د پښتو د خوږې ژبې د تذلیل له یرې زه د پښتو د خوږې ژبې د تذلیل له یرې په خپل کتاب کې بې ترتیبه غزل نه ساتمه اوس مې د خپل وجود د سوري نه هم یره کېږي اوس مې د خپل وجود د سوري نه هم یره کېږي زه حاجت نشته ځان ته سپي په درشل نه ساتمه بیا وایي زه د وطن د وجود هغه سپېره سړکی یم چې زه د وطن د وجود هغه سپېره سړکی یم چې خلک ساتمه خو په خلکو کې خپل نه ساتم او دا مې د ورزله او دی که نه دا مې د ورزله او نازک احساس ثبوت دی که نه په شونډو ګل ساتم خو شونډې په ګل نه ساتمه بېګا مې مور په دغې کار بلا رټلی یم بېګا مې
مور په دغې کار به لاره ټلی یمه، بیا به دې چرې هم نامه په منګول نه ساتمه. زه د خپل زړه ذهن په خوښه باندې شعر لیکمه. زه د خپل زړه ذهن په خوښه باندې شعر لیکمه. دی له په لاس کې د شرابو بوتل نه ساتمه. وې دا ځم خورې ورې زلفې بلا خوښوي. وې دا ځم خورې ورې زلفې بلا خوښوي. له دغې وجې نه په زلفو کې ول نه ساتمه. له دغې وجې نه په زلفو کې ول نه ساتمه. ډېره ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. ډېره زیاته مننه ایمل وروره. ښه وخت درته غواړم. الله تعالی دې سلامت لره. ډېره زیاته مهرباني زړګیه. دا چانس په ورکړو. دی وړوکی یو شعر دی، وایي په رنګ که تور څه شوې؟ په رنګ که تور یم او که سپین یم، په زړه تور خو نه یم. ته راته بد بد هسې ګورې سړي خور خو نه یم. په رنګ که تور یم او که سپین یم، په زړه تور خو نه یم. ته راته بد بد هسې ګورې سړي خور خو نه یم. که ته مغروره په پښتو یې اشنا، که ته مغروره په پښتو یې اشنا، زه هم پښتون د ګلستان یم د لاهور خو نه یم. زه هم پښتون د ګلستان یم د لاهور خو نه یم. ډېره مننه سکندر لالا، ډېره ډېره اردو کې وایي که نه چې تیری تو همغه خبره شوه. هی نو مننه کوم. کمنټس راځي، چاته ټلیفون وکم، چاته ټلیفون وکم، چاته ټلیفون وکم. ټلیفون دومره ټلیفون ولاړ دي. د یو ورور زموږ د افغانستان زموږ د مشر صاحب عکس په پروفایل باندې لګولی دی. ده ته به لږ ټلیفون وکړو په خاطر د دی. اوس تاسې داسې نه کوئ چې تاسو زموږ ده ته به ټلیفون وکړو، ډېر لږ را مخامخ شي. دی موږ ته وایي چې زه هم شعر لرم. مهرباني. سخي جان واوا مهرباني ملګرو صبر کوئ، ورور ټلیفون روان دی. السلام علیکم سکندر لالا. وعلیکم السلام. ستړی مه شې وروره، جوړ په خیر. قربان شم سکندر لالا، تا ته او ستا ګډونوالو ته ټولو ته سلام. خوشحاله اوسئ کې زړګیه. تا ماته لیکلی دی چې زه شعر لرم. قربان شم. نو تاسې هر پروګرام هغه لایف زه تعقیبوم سکندر لالا. ډېر یو ما خو هغه ورځ مخکې هم درته ویلې، نو داسې چې له سیاست سره هېڅ کار نه ساتې، نو ډېر مې خوښېږي سکندر لالا. ما دې راځه نن یو شعري غونډه در سره واخلو. خوشحاله اوسئ کې زړګي سره. د مینې ډکه شاعري را سره شریکه کړه. مهرباني. قربان اسم سکندر لالا، د حیران شینوار یو شعر ده، وایي ژوند ته چې څومره حوصله کېده نو ومې کړله. صحیح. سکندر لالا غږ مې درځي؟ ډېر صفا. مهرباني. مننه. ژوند ته چې څومره حوصله کېده نو ومې کړله، بس ته یې همدومره ګزاره کېده نو ومې کړله. ډېر ښکلی. مننه. ښکاره مې ونه ژړل خلک و مجبوره ومه. ښکاره مې ونه ژړل خلک و مجبوره ومه، زړه کې مې پټه اندېښنه کېده نو ومې کړله. او د غم ښادي پالل راته له پلار راته وصیت پاتې و. د غم ښادي پالل راته له پلار وصیت پاتې و، ښار کې هر ځای چې جنازه کېده نو ومې کړله. او یاران به تله نو خامخا به میکدې ته تللمه. مننه. یاران به تله نو خامخا به میکدې ته تلمه، ضرور له ما به هم نشه کېده نو ومې کړله. او د جنتو لایق به یم او که نه خو خدایه، د جنتو لایق به یم او که نه خو خدایه، زما د وسه به سجده کېده نو ومې کړله. او دغه شعر د تا ته ډالۍ وي سکندر لالا. وایي په تا مې دواړه سترګې خښې وې ته نه پوهېدې، په تا مې دواړه سترګې خښې وې ته نه پوهېدې، دا ستا چې څومره ننداره کېده نو ومې کړله. او د زوی قاتل ته یوه کونډه مورکۍ داسې وایي، د زوی قاتل ته یوه کونډه مورکۍ داسې وایي، دغه بچي ته مې اسره کېده نو ومې کړله.
او دلته ډېر خلک وو په چا مې اعتبار نه کېده. مننه وای دلته ډېر خلک وو په چا مې اعتبار نه کېده. حیرانه تا سره مې شپه کېده نو ومې کړله. ډېر ښکلی. مننه سکندر لاله. هغه مې دغه مخ ځکه نه ښکاره کوم که دې ډېر باید تا سره په مخ ښکاره کولو راسم، خو زه لږ لږ شاعري کې ګوتې وهم. دا بعضې خپلو خپلوان رانه خبر نه دي، پټه شي کوم. خیر ده خیر ده وروره، دا کومه د شرم خبره خو نه دی. یو قربان دې سم سکندر لاله، یو د خپل شعر به درته ووایم، بیا به درنه خدای په امانه یې اخلم. مهرباني مهرباني. مننه وای. ما مې د خپلو ارمانونو جنازه وکړله. ما خو له ځان سره همدومره ګزاره وکړله. ستانه بغیر هسې په تش نوم زندګي کومه، ستانه بغیر هسې په تش نوم زندګي کومه. له نن نه پس مې محبت څخه توبه وکړله. او ډېره خفه او په ژړا شوله زما تر څنګه، ډېره خفه او په ژړا شوله زما تر څنګه. ما چې هغې ته د نیمګړي ژوند قصه وکړله. او د زړه جومات کې مې تل تا ته عبادت کومه، د زړه جومات کې مې تل تا ته عبادت کومه. خدای به مې وبخي که تا ته مې سجده وکړله. او یقین مې نه راتلو په دې مې هم باور نه کېدو، یقین مې نه راتلو په دې مې هم باور نه کېدو چې په یارۍ کې دې له ما سره دوکه وکړله. او څه دې نازونه وړم او څه دې نفرتونه په سر، څه دې نازونه وړم او څه دې نفرتونه په سر. قراره تا ته خو ما ډېره حوصله وکړله. مننه له وخت راکولو دې سکندر لاله، ډېره ډېره مننه. ډېره خوشحاله و آباد لره زړګي سره، ډېره زیاته مننه. قربان دې سم، ښه شپه، ښه چارې. مننه. خیر اوسې زړګي، خیر اوسې. خدای پامان. قربان دې سم، خدای پامان. ښه راځو، ډېر ښکلی شاعري وه د ورور سره. راځو یو بل ورته. دلته یو بل زمونږ ورور و د سعودي عرب نه چې هغه کمنټ کړی و، هغه موږ سره د لایف کې ډېر زیات راځي، خو کمنټ یې رانه تېر شو. رمضان صابر وروره، تاسو ته ټلیفون کوم، مهرباني را مخامخ شئ، تاسو خپل څه شاعري لرئ هغه ډالۍ کړئ موږ ته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. وعلیکم السلام وروره، جوړ په خیر؟ خیرت دی وروره؟ جوړ خیرت دی؟ شکر دی، ته خو بخیر سکندر بھائی، صحت برابر دی؟ خیر اوسې وروره. شاعري لرئ؟ خامخا به لرم چې میسج مې ته وکړو نو خامخا. مهرباني. غزل دی چې لاول خو تا ته یو شعر ډالۍ کومه چې وایي خوند کوي سایله پښتانه یاران، خوند کوي سایله پښتانه یاران، شل ځله خفه شي خو بیلیږي نه. ستا ډېره شکریا ادا کوم. خوشحاله اوسئ. او نه ګوري د زړونو یارانې ته خلک، نه ګوري، نه ګوري د زړونو یارانې ته خلک، نه ګوري جام ته خلک ګوري، میخانې ته خلک نه ګوري. او ما خو ستا سینګار ته کتل، ما خو تا ته نه کتل، ما خو ستا سینګار ته کتل، ما خو تا ته نه کتل. ګل چې پکې نه وي ګلدانې ته خلک نه ګوري. او ای د نن پرها د سر او غربه ماتوي دواړه، ای د نن پرها د سر او غربه ماتوي دواړه. دلته د خیالونو افسانې ته خلک نه ګوري. او بیا د خپل ښایست په بام راوخیجه لمبه لمبه، بیا د خپل ښایست په بام راوخیجه لمبه لمبه. مینه کې جانانه زمانې ته خلک نه ګوري. او زه چې په ترخو کې خواږه ګورم لیونتوب نه دی، زه چې په ترخو کې خواږه ګورم لیونتوب نه دی. غنو کې دننه خانې ته خلک نه ګوري. او داسې په رڼا ورځې مې بیا دیدن له مه راځه، داسې په رڼا ورځې مې بیا دیدن له مه راځه. اوس د ښایستونو بهانې ته خلک نه ګوري. او حسن او دولت د شرافت نه مخه واخیسته،
حسن او دولت د شرافت نه مخه واغستا، داسې زمانه شوه چې معنی ته خلک نه ګوري. او دا د بې عقلي و شیر عالمه دا د بې عقلي و شیر عالمه دا تا څه وکړه؟ دا د بې عقلي و شیر عالمه دا دې څه وکړه؟ ستا په نظر چرته میمونې ته خلک نه ګوري، او ځان دې پکې ولید کو جهان دې پکې ولیدو، ځان دې پکې ولید کو جهان دې پکې ولیدو، دومره خو حیرانه عینې ته خلک نه ګوري. دغه یو غزل و او تاسو ته ډالۍ و. ډیره زیاته مننه. بس الله دې خوشحاله کړ. نور ډیره زیاته مننه. ډیره مننه. خوشاله آباد اوسئ. السلام علیکم. خوشاله کول خیر اوسئ. راځو بل ورته ټلیفون کوو. دغه یو څوک دی چې موږ ته کمنټ زیات کوي. عارف افریدي، تاسو ته ټلیفون نه درځي وروره، بخښنه غواړو. کمنټ زیات مه کوئ. تاسو ویډیو نه وځئ، فیسبوک مو اپډیټ کړئ. اسلامي سیاست ګران سکندر صاحب، ستاسو ویډیو مې نن وکتل، زیات خوند راکړو. هیله ده چې زنګ ووهئ. اسلامي سیاست وروره تاسې لکه جان پہچان والا څه ټیم یې، مهرباني ټلیفون ته جواب راکړه. د مور د اسلامي سیاست ټلیفون درته روان دی، مهرباني وکړه. اسلامي سیاست تاسو ټلیفون وانه خستل وروره، او مهرباني وروره، او نه پوهېږم څه هغه. زه درته یو شاعري وایم د مور په باره کې. صحیح ملګرو، لږ غوږ ونیسئ. نه مې دولت نه مې دنیا په کار ده، نه مې دولت نه مې دنیا په کار ده، ما ته د خپلې مور دعا په کار ده. زه په کور او په حجره څه کومه، زه په کور او په حجره څه کومه، ماله جونګړه د بابا په کار ده. د مور دعا د محبت ټکه ده، د مور دعا د محبت ټکه ده، ماله د مور د زړه وفا په کار ده. په خپله ژاړمه هیڅ پروا مې نشته، په خپله ژاړمه هیڅ پروا مې نشته، ما ته په ژوند د مور خندا په کار ده. ډیره زیاته مننه. علي مرخان داور، وعلیکم السلام وروره، په خیر او ارشاد. عابد نور وروره، تاسې لږ رامخامخ شئ. اسلامی سیاست والا آج شاعری کا پروگرام ہے، اس لیے آپ فون اٹینڈ نہیں کر رہیں گے. صحیح. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عابد نور سکندر صاحب، پښتنه مینه مې در واخله. جوړې سه مننه کوم خلک قراری ده. خوشحال اوسئ. وای وروره، زه به درته وړوکی غوندې بیت ووایم. مهرباني. وایي ما مینه کړې، مینتوب مې کړی، او خوښ یم په دې چې دغه لیونتوب مې کړی. دا نن چې توره ږدم د سر د لاندې، داسې په سپینو لیچو خوب مې کړی. ډېر ښکلی. او رحمان بابا وایي، رحمان بابا څه وایي؟ وایي هلکه ټلیفون دې کټ شو، په خپله ما نه دی کټ کړی. شفیق وروره، تا په پښتو کې شاعري لیکلی دی، دا خو در سره بیخي نه منم. منزل لرې لاره ورانه، زه هم ستړی. کمنټ د تیر شو، والله زه ستا را کمنټ ته هغه ورکوم، هغه کارټون دی چې داسې کړي چې هغه ستا کمنټ ته در کوم. ومې کړل چې دا کاڼی را سره نشته چې دا واړه چې شفیق په پښتو کې شاعري لیکلی دی. هی یاره خامخا دې نقل کړی دی، داسې منم نه چې ته په پښتو کې د شاعري ولیکې. عرفات ارماني وا ډېر ښه، مننه کوم.
د بل ورور ته به ټلیفون وکړو چې دی څه وایي. ټلیفون تل خوشحاله اوسئ. مننه کوم. تنها 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 وروره، تنها تنها سندره پښتو راغلی دی، زما ډېره زیاته خوښه دی. سندرې مې دوه لکه دومره خوښېږي، خو نه پوهېږم دا سندرې هسې لږ خوند راکړی و. ټلیفون جګ که تنها تنها. درویش درانی صاحب تاسو داسې شاعري لیکلی دی چې خپل الفاظ مو په خپله غلط کړي دي او بیا تاسې ګوګل ته هم شاعري خېجولی دی. تنها تنها ټلیفون درته روان دی وروره، مونږ خو درته صبر نشو کوی که نه چې ته ټلیفون د لاس کې نیولی وي او رینګ درته روان وي او ته صرف ورته ګورې. بس ویلی درته نشم د زړه سره. فکرمند نعمت الله مننه. شیرین ضیا زیب شیرین مننه. عابد الرحمن کرمخیل هسې ویمه ښه تاسو مونږ سره یو دوه خبرې وکړو. عابد الرحمن وروره دا ټایم خو پرایویټ کنورسیشن ته مونږ ټایم نه ورکوو او کوم ورون سره چې شعر شاعري وي نن صرف د شعر و شاعري شپه ده. صحیح ده ملګرو، عام ټاپک باندې مونږ خبرې نه کوو. مننه. رحمت علي یا جان سکندر کال ولې نه کې. رحمان علي وروره کال درته په دې نه کوو چې ستا ټلیفون باندې آپشن نه راځي. نیاز رحیم ځای اکثر ورونه داسې دي چې موږ ته دلته ډایرکټ کمنټ ته راشي او ډایرکټ لایف ته راشي. تاسو پیج نه وی لایک کړی، چې تاسو پیج نه وی لایک کړی تاسو په هغې باندې هغه نه راځي، ټلیفون آپشنز تاسو په هغه باندې نه راځي، په دې چې تاسو پیج نه وی لایک کړی. پیج لایک کړئ واپس راشئ تاسو ته په ټلیفون آپشن راځي. تاسې ولې دومره ښایسته یې د دې وجه. عابد الرحمن وروره مونږ ولې ښایسته یو؟ والله وروره څه ووایو، خو ښایسته په دې درته ښکارم چې د خلکو مینه ګورې، انسانیت ګورې، نو کیدای شي د دوی مینې د دوی انسانیت مونږ ښایسته کړي وو. نور هیڅ کوم داسې راز نشته. مهرباني. کالینګ عنایت خان کال وکړه. دا څه شو دا ورور؟ خو زه حیران پاتې یم. ټلیفونونه ډېرو زیاتو ملګرو ته نه کېږي ملګرو، او نه پوهېږم زما کمنټس تا ته په سکرین راځي که نه. ټاپ فین کې پروت یا لکه کمنټ دې راته څنګه نه راځي؟ دا مخامخ ته راشه. شاهد احمد ټاپ فین یې، تا ته پته دی په دې پیج ټاپ فین یې، کمنټ دې راته ښکاري. وګوره تا لیکلي هم دي چې تا زما کمنټ درته په سکرین ښکاري که نه؟ راته ښکاري وروره. څوک چې په دې پیج کې ټاپ فین دی هغو کمنټ ما ته ښکاري، ټول راته ښکاري. مهرباني. سلامت رهو. مهرباني وروره. او چوټه بلا زه مسافر رور درته شعر وایم ماته کال وکړه. را مخامخ شه چوټه بلال. ته واقعي چوټه بلال یې؟ جان دوران صاحب کمنټ کړی دی او چې دی څه وایي ټلیفون درته وکړم او که نه جان دوران صاحب، او که په کار کې چوټه بلال ټلیفون درته روان دی ورور، ټلیفون ته جواب راکړه. څوک د ګلونو په پلنګ وده شي، څوک په صحرا لکه ملنګ وده شي. واه واه. د چا پوره شي ارمانونه د زړه، څوک د زړګي په وینو رنګ وده شي. ما ته په دې واتساپ کې بعضې څوک دي چې ډېرې ښایسته شاعري را لېږي، خو ما ته وایي چې زما شاعري ته لګې وایه. نو راځئ چې زه د واتساپ شاعري درته ووایم. یو چا په واتساپ باندې شاعري را لېږلی دی، پیشکش یې کړی دی چې په خپله ته ووایم. نو وایي چې څوک د ګلونو په پلنګ وده شي، څوک په صحرا لکه ملنګ وده شي. د چا پوره شي ارمانونه د زړه، څوک د زړګي په وینو رنګ وده شي. څوک وي خوشحاله د دې خپل نصیبه،
څوک د تقدیر سره په جنگ وده شي. واه 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 والله چې سلامونه درته کوم په دې شاعرۍ سره چې تا ما ته راولېږله. وایي نو لویه شي. امین خان کوهاټ، رحمان علي مهرباني وروره، عزیف خان وعلیکم السلام وروره په خیر، حیات الله علي شعر درته لرم وروره صبر وکړه. ستاسو کمنټ وروره ستاسو په هغه باندې هغه نه راځي، ټلیفون آپشن نه راځي. زړګی مینوال دا شعر لږ بیا ووایه. دا شعر درته بیا ووایم. زړګی مینوال دا شعر درته بیا ووایم. خو ډېر یو خوږ انسان راواستولو چې خپله لایف مې ګوري. وایي چې څوک د ګلونو په پلنګ وده شي، څوک د ګلونو په پلنګ وده شي، څوک په صحرا لکه ملنګ وده شي. د دواړو خبرو کې ډېر غټ غټ رازونه دي، ډېر غټې غټې معنی دي. څوک په صحرا لکه ملنګ وده شي، مطلب چې مسافر یاد کړی. د چا پوره شي ارمانونه د زړه، د چا پوره شي ارمانونه د زړه، څوک د زړګي په وینو رنګ وده شي. څوک وي خوشاله د دې خپل نصیبه، څوک وي خوشاله د دې خپل نصیبه، څوک د تقدیر سره په جنگ وده شي. والله واقعي چې ډېر درد شاعري کړې ده. مننه کوم. او دین علاوه احمد شاه څه وایي؟ د ګلونو باغ ته لاړم، ماویل تاله به ګل راوړم، بیا مې ځان سره سوچ وکړو چې ګلاب په ګلاب څه کړي. ګلاب په ګلاب څه کړي؟ خدای بنده ازغي خو به دې راټول کړي و که نه، یا خو به دې پاڼې راوړې وي او یا به دې مکمل ډکی راشو کولی او کور کې به دې راته لګولی و چې نوره ګلان هم راکېږي دې سره. یو ګلاب باندې موږ څه وکړو؟ یو ګلاب یو بوټي نه راشو کوي. چوټه بلال آئی لو افغانستان، پاکستان، سویټزرلینډ. واو سویټزرلینډ ته هم راورسېدلې. عدنان خان سلام سکندر وروره، سوات نه عدنان مننه کوم ملګریه. یار ټاپ فین کې مې واچوه کوهاټي وروره. امین کوهاټي وروره دغه دی ټاپ فین ته مې واچولې وروره. بیا ټاپ فین لیست کې وګوره ستا آی ډي شته. شفیق محمد وروره ګلان کا په دې ټایم کې ته ماته څنګه په واتس اپ ټلیفون کوې؟ خدایا میسج راولېږم، ټلیفون خو مه کوه. ټلیفون به راواخلو چې پښتو شاعري راته وکړي. ټلیفون درته نه کېږي شفیقه؟ خدایا اوهو د یو ورور څومره غوسه شوی دی، وایي لرې مړه جواب نه راکوې. دا ولې چېرته لرې شم؟ ما چې لرې کوې زه خو ډېرو خلکو سره آنلاین یم، خو ته لرې شه که نه. بند که دا ټلیفون دی بند که، ویده شه قرار ویده شه، خوب به در راغلی وي. نو څه وکړو؟ رحمت علي تاسو ته بیا هم ټلیفون نه کېږي. مهرباني تاسو دې ټایم کې موږ ته کال مه کوئ. او سلام نیکی هیلې احترامات ټولو قدرمندو پښتنو له مې ډالۍ سلامونه. هني افریدي ډېره زیاته مننه کوم، خوشحاله او آباد اوسئ. عابد الرحمن وایي مننه کوم، او رحمت علي او نصیب ذاکر خان وایي چې سکندر وایي ذاکر خان وایي چې سکندر وایي یو نصیحت خو وکړه. ستا خبرې مې ډېرې زیاتې خوښې دي. فی الحال خو د شعر شاعرۍ شپه د نصیحتونو ویډیوګانې خو ډېرې زیاتې درته پرتې دي، خو چې عمل وکړو دا ضروري دی، صرف خبرې نه. مننه. او آباد اوسئ. د زړګي سره زما کمنټ درته نه راځي. محمد ابراهیم پردیسي وروره ټاپ فین کې پروت دی، کمنټ ته راځي وروره. ومې ویلو کمنټ دی. مننه. شهزاد احمدین دلته ټاپ فین چې کوم دی ما سره باقاعده لیست را روان دی، خو زه دلته لا نور ورونو ته ګورم په دې چې ټاپ فین کمنټونه که زه ریډ کوم نو دا نور ورونه بیا وایي چې تا چې کوم ټاپ فین اچولی وروره مغو ته کال نه کوي. نو په دې وجه اوس دواړو کې کله وارې خطا شم. زړه مې غواړي چې چېرته کینم یو داسې یا داسې خو اډمین را پیدا شي ملګرو چې یو 2 ورځو ته یا 3 ورځو ته تاسو اډمین کوم چې تاسو دا څومره آی ډي ګانې موږ سره راغلي دا ټول ټاپ فین ته واچوئ نو ښه به شي. نن ډېر خوشحاله
حاجی کال می جان دوران صاحب ته ټلیفون کوم راځي لږ مجلس پورا خو السلام علیکم. السلام علیکم دوستا، څنګه یې دوستا؟ خیر خیرات شکر الحمدلله بخیر. وای موبایل کوس پرې وته مثال موبایل ته پرې وته وي خو چې زه پرې نه وځم. الله بخیر کی الله بخیر کی. الله ته ملګری دیوالان دي خدي ډیر ډیر مننه خوشاله اوسئ. اما आवाज درځي ډیر صفه ډیر کلیر. ها د څو ورځ د غیبتونو ورځ ده که د غزلونو ورځ ده که د شعرونو ورځ ده که د I don't know just I come over here in this room دا مې دا پلیټ به سم ختم کو او بس کې ناستم ته آنلاین وي. دا به داسې دی چې غزلې او شعرونه او بس خو غزلې دي ماشاءالله والله نو بس کړي خولې غزل دی ویلو مزه به وکړو. زه په رستوران کې ناستم که ما اوس اوچت شي دا خلک داسې نه وي چې کرسۍ نه کوز پرېوځي په ټول پنجابیان باور وکړه. خو اول کیمرا ورته تاو کوته کوز پرېوځي چې او نه اول کیمرا ورته تاو کوته ایکسکیوز می وته وای چې زه سنگینګ کوم ته لایو یم میرا بھائی وته خپه نه شوی ټول ورته وای ولا وروره داسې رستوران کې ناست یم الحمدلله رستوران کې ناست یم چې انسان هم پکې نشته یو دای دی چې تاویږي را تاویږي غریب تاویږي را تاویږي کله ته چې دود پتی راوړه راړ شي پوه شوې خو دلته راغللو تا ته یې داسې وکړل داسې ساده غونته سړی دی چې ته خو ټلیفون کې ته ما سره هم خبرې کوې زه ټلیفون کې نه یم دا فیسبوک دی چې دا څه شی وي ما ورته ما وروره ته لږ را دې خوا شه داسې مې تاو کو چې وای مائلکے خودی نشتا کیا بات کرتے ہو خان صاحب بھیا تم امریکہ کس طرح آئے ہو تم امریکہ کس طرح آئے ہو جب تم فیس بک کو نہیں جانتے تم لائیو کال کو نہیں جانتے خبره دی وته کړې چې اگر دا سوچو کو که دا پینٹ میں خراب تے دا بچہ با دا گوری چی شیبوی دا شرطا ہو کہ میں بھائی آپ کا دم بم تو نہیں ہے نا نہیں تم کس طرح بات کرتے ہو خان صاحب میں بھائی آپ امریکہ کس طرح آئے ہو جب آپ فیس بک کو نہیں جانتے تو کوئی دا سے خال کرو گلی دی امریکہ تو دا سے خال کرو گلی عجیب بس تو یا وہی چھے بیا یو شبخون د مسلمان غریب په کور شوی دی زړګی مې تور شوی دی له دې دنیا ای د افغان بچیا د ننګ نشان بچیا د ظالمانو په گزار دی ژوند ته نور شوی دی زړګی مې تور شوی دی له دې دنیا ډېر ښکلی په غریبۍ جړېږم په بېوسۍ جړېږم په غریبۍ جړېږم په بېوسۍ کړېږم ښه پې آګاه یم چې دا کار د چا د لور شوی دی زړګی مې تور شوی دی له دې دنیا بیا یو شبخون د مسلمان غریب په کور شوی دی زړګی مې تور شوی دی له دې دنیا له دې دنیا راودرېده نخره مې ورته وای روریا په ایماندارۍ چې موږ خو کله کله داسې پکې دا شمشاتو جوړ شي که نه دلته چې ناست وکړه روریا نو مو ته خدا خوند راکوي چې کله وخاندو کله ټوکه وکړو غصه نه کوو عجیب که غصه شو که نه یایي چې مسافر شي بیا به راشي که نه چې مسافر شي بیا به راشي چې مراور شي بیا به رانشي میینه لیونی به شي چې مسافر به هم راشي که نه پوه شوې
تم دغه چرګ لکې غونته تاوېږه را تاوېږه ما ځي خو ته خو هم راته څه ووایه چې موږ خو زړه خوشحاله شي که نه زه به څه ووایم زه صرف د هغه ته حیران پاتې یم چې اوس یې راته ښایي یوه غمګینه سندره هم ولګوله قسم دی چې زه یې تا ته وښیم که نه چې زه یې تا ته شکل وښیم که ته خندانه مړ نه شوې دا دا یاره ما هغه د زړو فلمو پښتو فلمونو کې نه ویو څه نامه یې وه مړی یو خو سنټیست و یو بل و بس هماغه شای دی هماغه دمه مې پې کېږي نو دا یې غریب داسې زه یې تاوم دی راته تاو شي وا زوی دې بېشه تاوېږي ولې راته نو بس دا خبرې دي ګرانو دوستانو ملګرو عزیزانو د کومنټونو والا ورورولي داسې وي لکه ما او ده داسې ورورولي وکړئ لږه پې خواري وکړئ پوه شوې نو انشاءالله تعالی ګوره موږ ولاکه د یو بل نه ماړه شو خو زه آوټ کېږم ځکه چې تاسو کې څوک رانه تنګ نشي یاسې نه چې په جنګ نشي که نه که په جنګ شي بیا په تنګ نشي که نه چې په هوا والوځي نو زه په دې وجه د خپل رور سره ډېره مینه کوم ډېر محبت کوم ګنې والله چې اوس کار کې یم د خپل روزګار کې یم پوه شوې ښه په تلوار کې یم پوه شوې خدای دې خیر پېښ کړي نو ما چې زما دا رور سره چې نن فیس ټو فیس شو دا ډېر خوند کوي ګنې په واتساپ کې هم غږېږو په ټلیفونونو کې خو دا یو بیل خوند دی دا یو اثر اچوي انشاءالله دې ورونو ته دا خواست کوو چې دا مه کوئ که نه دا یو بل سره خو مینه محبت کوئ نه نواکوبت کوئ رور دی انډیوال د سترګو تور دی او ښه انډیوال چې وي هغه د ښه ورور نه هم ښه دی ځوانانو واورئ د ده به داسې ملګري وي که نه چې هغه به انشاءالله مانه ښه وي خو والله که یې مانه یو هم ښه کړي بهر وریا په دې اخره کې که ما څه ووې تاسو واورېدل ماشاءالله که یو هم مانه زما غونته ورور چېرته شته تا غونته ورور چېرته شته نو الله تعالی دې لاس جکه سکندر آخري لاس جکه چې یا الله دا ټول ورونه سره داسې کې لکه ما وته دا ټول مسلمان پښتانه دې خدای جوړ کړي سره یو بل کې که څوک نه جوړېږي الله تعالی دې سر کې دومره سپږې وکړي چې یوه داسې راپېغله کېږي بل داسې موږ خو دا خیرې کولی شو نوره څه خیرې آمین کې کار کوم صحیح ده بس آباد اوسئ ډېره ډېره مننه کوم I love all of you. Assalamu alaikum. Have a good day. Take care, please. I love you. وای د پنجاب جاسوسه ته بیا را پیدا شولې د پنجاب جاسوس چې را پیدا شي په تاسو باندې ولې اور بل شي زه دې ته حیران پاتې شم اور ولې در باندې لګېږي زه دغې ته حیران پاتې یم په کراره خبره وکړئ که نه په موږ خو اور نه بلېږي بلکې موږ در پسې خندا کېږي تاسو ته پته دی په خدای چې زموږ در پسې خندا کېږي خندا مې په دې در پسې کېږي چې د خولې نه داسې خبره وباسئ چې د کومې خبرې اوقات لرئ صحیح دی که نه خندا په خدای تعالی چې خندا مې در پسې کېږي خبره خولې نه دومره وباسئ چې د کومې خبرې اوقات تاسې لرئ صحیح دی که نه نو ما خو درته څه نه دي کړي خو مګر هم د ما نه بعضې ولې دومره زیات سوځئ مخامخ هم درته نه یم درغلی او داسې هم یایي چې بیا ټلیفون هم نه اخلی چې سړی ټلیفون درته وکړي پرې چې اوقات نه لرئ اوقات نور او بله خبره درته کوم چې د پنجاب جاسوسۍ تهمت تور په تاسو په ما پسې لګولی که نه واللهي دا مه هېروئ چې د پنجاب جاسوس چې شم پنجاب کې د چا جاسوس بشم خو د یو مسلمان ملک ایجنټ بشم که نه اسلامي جمهوري پاکستان ایجنټ بشم که نه I am proud to be an agent from Pakistan فخر کوم په دې خبرې سره او په واللهي که دا نیټورک سره زه ایجنټي شروع کړم که نه خو زما ایجنټي چا سره